دکان که به نه طالب و نه به ملکی و از به دکان والا زد چې کس د منطقې خلکو ته یو قسم پریشانی او خفګان ورسوي چې هغه خلک و هغه خپل شهید ته ویر دی د بل ژوندي په غم کې وي چې دغه ته شهید نه کا د مو په خپل ایوب زوی او وراره مې دواړه د خدای پر یار باندې ولاړ 3 نفره د یوه کوره هغه سنه چې په یاد شي بیخي سړی وره د ژبه دې سړي ودرې هغه برداشت سړی نشي کشي څومره وحشي خلک بوده چې شی بوده هغه څه شو؟ هغه شهید چا شهید که؟ کاپیرات دا هغه دره ده چې د دې ځای ولس او سرسپارلو مجاهدینو عزم او ارادو ته د غرونو څکې په ګونډو شوې خو د دوی سرونه په کلونو کلونو یو بې رحمه او پس دښمن ته ټیټ نه شول او همدا د دوی ویاړ او افتخار دی زموږ خپل یو جومات و په هغوی داسې بمباري وکړه چې زموږ په کور کې نه شیشې پاتې شوې 2-3 نفر هم شهیدان ورکړل دا هغه کله ده چې د دو ځای نه به مجاهدینو په د مخامخ پوسته باندې د امریکا د غره په سر باندې د امریکایانو پوسته وه په هغې به عملیات کړل د دو ځای نه به میزایل ورویشتل پیکا وارونه به یې کول د دراسکوپ وارونه به کړل نو د دې ځای نه به دوی ته تهدید لاندې راوستل داسې پتنګ و داسې و چې د شپې موږ په دهلیزه کې ناست وو لرې ډېر ازره حتی هغه معذرات هم په خپل کور کې کړی چې بیرون ته وتلی نه شو هغه ترخې ورځې هغه شپې ورځې چې په موږ باندې تېرې شوې هغه زموږ نه ویرېږي دا هغه پوسته ده چې د دې نه عام خلک ټول په تکلیف وو په دوی به چې د درې په هغه ځای تنګي درې په سر کې من وچاوده دوی به یې دو ځای نه ټکانونه کړل هر ځای وله دا ځای وله چې په اصل کې به څوک لیدل بیا به یې ویشتل نو مجاهدینو به بیا دوی د دو ځای نه ویشتل نو یوه ورځ دا شوله چې یو مجاهد راغلی دې ځای نه په دوی فیرونه وکړل نو دوی تیارې راوغوښتې او خو الحمدلله مخکې د دې نه چې تیارې ورسېږي مجاهد د قلعې نه وتلی و تیارې چې څنګه راغلې په دې یو دم یې بمبار وکړو او بمونه یې واچول او الحمدلله مجاهد که شهید نه شو ژوندی ووتی دې ځای نه دا د هغه عظیم ولس کیسه ده چې په خپلو وینو او خولو یې دغه سمسوره ښکلې او خوږه دره د یرغلګرو او د هغوی د غلامانو له ناپاکو قدمونو څخه په پوره مېړانې سره وساتله او هغوی ته یې د سر په کاسه کې اوبه ورکړې چې ما څه به تیاره شوله شپه به شوه ټول به یې کورونه نه شوی راوتی د بیرې نه د ډار نه د چاپو د وحشت دغه ساحه چې تاسو وینئ دا د کفارو د امریکایانو د هغو د غلامانو د اشغال نمونې او نښانې دي چې موږ تاسو ته یې پرېښي او چې د دې اصلي څېره موږ ته څرګنده شي او نورو مسلمانانو ته او دغه وحشتونه یې کړي یعنې دغه ځایونه یې ړنګ کړي چې جوړ کورونه یې په کنډوالو بدل کړي او تر اوسه همداسې ویجاړ پاتې دي مخکې د فتح نه اول شخص یې دا زه چې درته ویلم ما په کور باندې چاپه ولګېده ما په خپله لاسونه راوتړل پر مخ یې څملولم ما درې بچیان وو د هغو لاسونه یې ور وتړل خو ماسې الله په موږ یو رحم وکړو مړه یې نه کړو برون به که یخته کینولی وو برون ته به راویستو را هغه به کوکتار به درولي وو هغه که په پښتو به به مو ورته ولاړ وو هغه به داسې ظلمونه وو
مخکې به دلته طالبان داسې وو لکه یتیمان چې مازدیګر به شو ټول به په هیره کې وو چې نن شپه به موږ شهیدانېږو او سبا شپه به شهیدانېږو. اوس الحمدلله د امن په فضا کې خپل درسونه وایي او یو د بل سره ښه په خوشحالۍ کې ژوند تېروي. هغه وخت ډېر مشکلات وو، یعنې هیچا د خوشحالۍ احساس نه کوله دلته، او درسونه به هم داسې درسونه وو چې ټول ذهن به په دې کې و چې بس نن به موږ شهیدانېږو او سبا به شهیدانېږو. درس ته هم په ارام نه وو دوی. بیچاره کور بمبار شو، د خاورو نه خلک راویستل، هغه اوس هم ژوندي دي. مګر مو مېرمنې د بینه تللې، لورې د بینه تللې، زامن ورېرونه د بینه تللي، یعنې په خلکو داسې مسجدونه جوماتونه ټول یعنې دغه شهیدان مو په لاسو هم غوښې راټولې کړي، داسې په سترګو لیدلي دغه شی. خلک به مازدیګر به شولو، خلک به بایسکلو سواره شول، څوک به لوګر خواته لاړل، څوک به شخباد سیدآباد طرف ته. حتی داسې کسان وو چې سهار به مازدیګر به کابل ته لاړل، سهار به بیرته راغلل خپلو کورونو ته. داسې مسلمانان ورونه په دو ساحه کې وو وایي چې بېګا به موږ خپلې جامې لکه کورتۍ د ژمي دغه سامان د ژمي دغه تودې جامې دا به هم بسته کړي، تګیزه پورې به په ځای کې ناست وو چې اوس به مو باسي اوس به مو باسي. اکثره خلک به چې ستړي وو یا به د ورځې خپله خواري مزدوري کړې وه، هغه به د کوره راوایستل، په یوه خط کې پولیس به په واورو تګیزه کېنولي وو. نو خلک به داسې وو چې د دو شپې نه داسې یو تکلیف ورته پیدا و، هغه د انساني حقوق د دونه سلب شوي وو. داس بمبار به کوو چې هر سړی په خپل کور کې دا فکر کوو چې دا د موږ کور شاوخوا ولي، او اوس به په کور مرمۍ لګېږي زموږ، او اوس به په کور مرمۍ لګېږي. دومره وحشت و، حتی خلکو ته بیخي عصبي تکلیف ور اچولی و، پریشانه به وو، شپه ورځ به پریشانه وو چې نن ورځې موږ کور ته موږ شهیدانوي او سبا به موږ شهیدانوي. یعنې د هره لحظه دوی د خپل شهادت په تمه به وو. داسې یوه واقعه پېښه شوې چې یو عام مسلمان ورور چې بېګا یې په چاپه کې د کور وګړی ورته شهید کړی، د هغو دپاره رڅي کفن مړي ایستي دی، د سره ټکونه پرې کړي. نو کله چې هغه بېرته د دو صحنې نه وځي کور ته، په داسې یوه حالت سي چې خلکو هغه بل خپل د کور هغه شهید پرېښی وي، د ده په انتظار وي چې ده اوس به د ده جسد راوړي، خو لله الحمد الله تعالی هغه ته وساتلو. داسې وحشت دی دلته کړی په دو ساحه کې چې هغه خلکو هغه خپل شهید ته ویر دی، د بل ژوندي په غم کې وي چې دغه ورته شهید نه کا. دوی به د شپې راتلل، د ورځې به راتلل، او په هر وخت به چې زړه وغوښته دوی به راتلل، د خلکو کورونو ته بغیر د دوی د اجازې به ننوتل. او به په خوب ویده وو، دوی به ورننوتل کوټې ته، نه یې ماشوم پرېښودلو په ارام، نه یې حیوان پرېښودلو، هېڅ شی په ارام نه پرېښودل. او دلته ورسک چې ورته وی په دې کلي کې د چرګانو موټر د شپې راغلی و، دوی ته په مخه ورغلی و، موټرو سره مخ شه او موټروان یې کوز کړی او چرګانو ته یې اور ور اچولی و، ژوندي چرګانو ته.
تنګي دره تنګي و داسې دره وه چې یعنې دغه که د توی هم ټرمپ او جو بایدن د نورو مشرانو موږ دره بس په رسمیاتو پېژندله په رسمیاتو تنګي دره ولې پېژندله چې څومره ظلمونه دی په موږ باندې وکړل او ماسې ځوابونه موږ ورکړل په موږ باندې ډېر سخت ظلمونه وکړل خو الحمدلله موږ داسې ځوابونه وکړل چې یعنې د موږ دره په رسمیاتو وپېژندله نړۍ په رسمیاتو وپېژندله خو په کور به چاپه وای ښځې یې کې ویشتې نر یې ویشتل واړه یې ویشتل ظالم زمانه داسې وحشت په موږ باندې ظلمونه وشول خو په ظلمو باندې خفه نه یو شهیدان هم ورکړي د الله نه ډېر راضي یو ډېر ترې راضي په شهیدانو هم راضي یم په ظلمونو هم داسې راضي یم چې موږ خوند ترې خستی که څومره ظلمونه یې باندې وکړل مره خوند هم ترې خستی ماسې دزونه هم ورکړي چاپه کې به چې راغلل دا نه وه مطرح چې دا د مجاهد کور دی او دا د ملکي کور دی بس چې په کوم کور به ورسیخ شول هغه کور به په بمونو الوزولو بمبارولو به ظلمونه جوړ ظلمونه باندې وکړل داسې وحشتونه په موږ باندې تېر شول خلک به د په وړي کې به د یعنې د استراحت کالي اغوستل موږ په وړي کې د ژمي کالي اغوستل ولې مې اغوستل چې د شپې به موږ ریاستلو چاپې به باندې اچولې یعنې په خواږه خو به ویده و دروازه به اسرار مابین ته راورتېږه خواږه خو به ویده و دروازه د اسرار مابین ته دا نه و چې نه دی ته ښځه ته ماشوم یې ته سپین ږیری لاس ته پښې خولۍ به ورپسته کړله لاس به پرې وتړل راوباسه به کور ته ته ورننوځه د شپې به وحشت و ده وره په بامو به راوړه وره داسې نه وي چې دلته ځانونه دي واړه بولکي دي ښځې دي وره څال بود بیخي وحشت د ما پلار د اتیاوو کالو و د 15 اتیاوو کالو اوس هم ژوندی دی دروازه یې راورتېږله دننه کور ته ما ورته وویل ما کمندان صاحب مبارکه که زه چېرته مجرم وم ما د پلار د وړاندې راوځړوه خو دغه پلار مې ګوره ډېر مشر سړی دی ډېر سخت زړه مې په بدېږي دا خوشې که ما ته ویل ته ډېرې خبرې مه کوه بیرون ته راوځه زه بیرون ته راوایستلم په یوه داسې ځای کې کېنولم په مخ پورته کې ویل ته په دو کې کېنه زه به لاس مې تړلی و چې هر څه به کېناستم په شا به لوېدلم کله چې ټانک ته ور واچولم چې په ټانک کې د ما د پلار په اندازه باندې سپین ږیري نور هم سواره وو نو ډېر سخت زړه مې درد وکړو د روژې په میاشت کې دوی یعنې که درته ووایم یو 8 ورځې یا 9 ورځې به دوی چاپه نه وي وهلې نور مسلسل د ټوله روژه دوی به د شپې چاپه وهله دومره وحشت به یې کړلو چې خلکو به نه شوی لټېدلی ګروپونه به یې نه شوی لګولی که به ګروپ ولګوو چا په دستي به هغه ځای بمبار کېدلو لنډه دا چې د دې دښمني چې وه د تنها د مجاهدینو سره نه وه او دی په خپل عمل کې ظاهره کړه او ټولو خلکو ولیدل چې د عامو خلکو دوکانونه یې بمبارول د عامو خلکو کورونه یې بمبارول او عام خلک یې په شهادت رسول هغه صحنه چې راپه یاد شي بیخي سړی وره د ژبه دې سړي ودري هغه برداشت سړی نشي کولی څومره وحشي خلک بوده چې شی بوده ما په خپله یو ورور و دغه یې کور دی د ما نه کشری و دا بیچاره پندور هغه که رووته دلته چاپای نه تک چې قرار شد آخری درس کده رووته دلته چې نفر شهیدان پراته دي به شهیدان ته برال ظالم زمن دم وشت شهید دا د حسن خیلو په کلی کې په یو جماعت باندې دوی چاپه وهله کله چې شهیدان وکړل مجاهدین شهیدان کړل نو اعلان وکړ په کلی کې چې راشئ د شهیدانو یوسئ کله به چې څوک وروتل بس دوی به ویشتل چې څوک به وروتل ویشتلو زنانه سپینګیري ماشومان ټول یې ویشتل دوی د وحشتو یوه بله بېلګه ده چې د خانخیلو کې د ګل رحیم په نوم د هغې زوی یو مازدیګر یو زوی ډرون وویشتلو په سبا باندې چې خپلوانو دوی ته ډوډۍ کړې وه ډوډۍ نه وروسته چې کله دوی خپل کور طرف ته تلل نو په لاره کې بیا په موټر باندې دوی په موټر باندې ډرون وار وکړلو او دا عام سړی و موټروان و د منطقې خلکو ته معلوم دی کابل ته به سورلي وړه او راوړه نو سبا باندې بیا ډرون وار وکړلو دی 2 زامن یې او زوم یې و او باجا یې و بل کس هم ورسره و نو 2 کسه په دې موټر کې 2 واړه په هغې ځای باندې شهیدان کړل هغه تاسو ته ما مخکې هم خبره کړې وه د شهید ګل رحیم مسی دی د شهید قتیبه زوی دی د دوی ټول فامیل په یوه ورځ په ډرون باندې وویشتل او شهیدان یې کړل د هغې د جملې څخه دوی په کور کې صرف حذیفه تنها پاتې وه هغه څه شو
هغه شهید شو چا شهید که؟ کاپیرات د شهادت نه وروسته بیا هغه پیدا شو طبیعت یې ښه دی ماشاءالله قطیبه صاحب ستړی مه شې ستړی مه شې ښې او دا چې دی د شهید قتیبه زوی قتیبه چې د هغې نوم یې فامیل پېښی د قتیبه د شهادت نه وروسته بیا دی پیدا شو خو الحمدلله اوس چې فتح راغله دا مونږ د کابل د قطاط خاص د قمندانۍ نه راغلي یو دلته په تنګي کې د امن په فضا کې ګرځو خلک د امن په فضا کې ژوند کوي هیڅ څوک د هیڅ رقم خطر احساس نه کوي د ټول آرامي بس مکتبو ته سي بازار خلاص وي بس خوشحاله دي ټول خلک اوس الحمدلله هر سړی مکتب ته هم ښه په امن کې تللی شي لوبې هم ښه دي په امن کې کوي بازارونه هم ښه په امن او ښه په آزاده فضا کې خلاص دي مجاهدین عام خلک ملکیان ټول یو د بل سره ښه په مینه محبت ژوند کوي او د شپې ته نه وخته بازار خلاص وي بس خلک راځي زیو راځي د شپې په 2 بجو په 3 بجو چې کار وي هیڅ مشکل په آرامۍ کې بس څه هغه مشکل حل کیږي نن الحمدلله داسې روان ده چې آرامه په خوب کو مشکل نه لرو هر شی ته برابر دي هر زمینه ته معیار ده خوشحاله یو داسې امن ده که دیان چې 24 ساعتک و در زموږ په لاس کې دی 24 ساعتک و در زموږ په لاس کې دی نه لاین د شپې ویره ماشومان هم د شپې بیرون ګرځي بازار هم تر 10 بجو خلاص وي اوس خو فضل د خدای د نظر او وخت بیخي قرار ده آرامی ده و د حال شکر